بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو، اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 28 د اکتوبر کال 2015 چې د یکشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن زموږ برنامه ستاسو ګرانو ستاسو قدرمندو وطنوالو خپل نظریات او پوښتنې او تبصرې دي، ولو چې بعضې دوستان په دې تبصرو خوشحالیږي، بعضې خفه کیږي، بعضې وایي چې دا وکوئ، بعضې وایي چې مه کوئ. خو خیر دلته افغانستان دی، نظریات مختلف دي. یو به درته وایي یو کار ډېر ښه دی، بل به درته وایي دا ډېر بد دی. نو سړی نه پوهېږي چې وي کړي که ویې نه کړي، ځکه چې دواړه طرفه لګیایي. نو اما ښه دی چې درمیانه لاره یې سړی ونیسي او خبره دا کړي. د نن ورځې برنامه کې یو ښه والی دا دی چې په خلکو کې بیداري راغلې ده. اوس لګیا دي د وطن د ګوډ نه لګیا دي دوستان خپل د کورونو د فامیلونو چې د کمونستانو د لاسه دوی زجر لیدلی، وژنې شوي دي، زندانونه یې تیر کړي دي، ربړېدلي دي، او د افغانستان د مظلوم ملت خپل داستانونه دا راسره شریکوي. نو که دا سلسله همداسې شروع شي، نو دا دپاره چې دا د ځوانانو د نوي نسل او د دوی د باخبرۍ چې څومره جنایات کمونستانو کړي د هغوی لپاره دا ډېر اړین دی. زه به لږ به دا تاسو سره شریکوم تر څو دغه سلسله ادامه ولري، او په څنګ کې به خپل نور دا نړیوال مسایل به هم مخکې وړو. د خیبر پښتونخوا د بلوچستان خبرونه او راپورونه به هم تاسو ته مخکې کوو، ستاسو پوښتنې او ځوابونه به هم رااخلو. یعنې دغه خپل سلسله به ساتو، خو په څنګ کې تاریخ به هم ژوندی ساتو، ځکه چې لګیا د مثبت تاثیرات راولي. دغه چې د جنایتکارانو د یو جنایتکار نه لوی قهرمان جوړ کړی و، دا طلسم به انشاءالله ماتیږي او خلک به په دې حقایقو باندې پی وړي چې د دې خاورې ساتونکي څوک او جنایتکاران څوک. نو نن د دې بر علاوه د ستاسو د پوښتنو تبصرونه او د نوي جریاناتو نه چې دوستان لیکلي د خیبر پښتونخوا راپورونه هم لرم چې تاسو یې وړاندې کوم. په نړیوال مسایلو به نن نه غږیږو. راځم ستاسو نظریات ته. محمود یاسر میم 3 نون لیکلي د پاکستان او افغانستان جنگ رامنځته شي، روسیه، چین، هند به دفاعي سیستم امارات ته ورکړي او که نه. قدرمن وروره دا پوښتنه ما څو ځلې ځواب کړې ده. ما دا خبره کړې ده چې که دی افغانستان باندې برید وکړي، ګاونډیان حتما مرسته کوي، او بالخصوص هندوستان، ایران او د چین د مرستې ډېر زیات امکانات شته دي. دویم پوښتنه د دوه ورونو ده، یو په نامه د AK شیراني یا اک شیراني، چې دا نه پوهېږم کوم دغه به سمي، خو زه فکر کوم چې AK شیراني به 088. دې پوښتنه دا کړې چې د ظاهر خان نه تر 2020 پورې تاریخ تشریح کړه. نو دا خو یو مفصله برنامه غواړي، کم از کم نیم ساعت یا 45 دقیقې دا ځان ته برنامه غواړي، او دا زمونږ په دې 15 دقیقو کې چې د ستاسو دوستانو پوښتنې او ځوابونه دا مشکله ده چې زه او بل دا دی چې دوی دا هم راته نه دي ویلي چې د ظاهر خان نه تر 2020 په کوم بخش د تاریخي موږ وغږیږو، په د نظامونو په نوعیت وغږیږو، د سیاسي احزابو په فعالیت باندې وغږیږو، په د امن او په بې امنۍ باندې وغږیږو، د نظام په قوت او په عدم قوت باندې وغږیږو، په کم ساحه باندې خبرې وکړو، ځکه دا خو ډېر بخشونه لري. اقتصادي بخش باندې وغږیږو، په سیاسي بخش وغږیږو، په فرهنګي بخش ولګي، په ټولنیز بخش. یو طرف معلوم کړي چې دغه د دې وخت نه تر دې وخته په دغه موضوع بحث وکړي. او همدارنګه همدغه پوښتنه په نامه د محمد سلیمان رسولي کړې ده چې نمرې د 2515 د ظاهر خان د وخت د امن و امان نه خبرې وکړه. د ظاهر خان د وخت د امن و امان، نو د یو مختص کړې ده چې د ظاهر خان د امن و امان باندې به دومره ووایم چې چون حکومت کې تشنج نه و، حکومت په مقابل کې ولاړ نه و، خلک په امن و امان کې و، خلکو ته کار وکړ نه و، یا فرضاً خلکو روزګار سم وکړ نه و. خو چون امن و آرامي و، نظام هم د خلکو په کارونو کې ګوتې نه والي، او خلکو هم د نظام په دغه کې ګوتې نه والي. او بل دا دی چې د خلکو روښانتیا او بیداري او روشنفکري لا نه وه راغلې. کله نه چې دا بیداري شروع شوله، ورانه هم شروع شو. هغې وخت خلک دنیا نه هم بېخبر وو، تلویزیونونه هم نه وو، تلیفونونه هم نه وو،
او نظام چې وو یو پر امن نظام او کنټرول وو. د افغانستان د بهر دنیا سره اړیکې دومره نه وي، نه د بهر نه څوک راتلل چې مداخلې وکړي. نو دا یو نو د دې پوښتنه هم همدا د ظاهر خان د وخت باندې ده چې د هغې مختصرا دغومره درته وایم چې د امن نظام و که چېرته د خلکو کار پکې کېده نه کېده، تعلیم پکې دومره وکړه نه و، اقتصادي وده وکړه نه وه، خو امن و سکون و او همدغه نه خلک خوشحاله و او جنګ نه و په افغانستان کې، تفرقه د قومي مذهبي لساني نه وه، خلکو په امن و امان کې یو بل سره ژوند کاوه. خو که چېرته تفصیلي ځواب غواړئ بیا زه مجبور یو بله برنامه په دې وکړم چې دغه ورور AK شیراني جواب وشي او ستاسو ځواب هم وشي. راځمه د سمیع یوسفزي ورور په یو تبصرهګۍ لیکلې ده چې دې لیکلي چې د نجیب د جنایاتو قصې د هغه چا نه پوښتنه وکړئ څوک چې د ده په وخت کې سیاسي بندیان و. نو دا خبر خو ما بار بار کړې ده چې دوستان ما باندې کله انتقاد کوي چې ته زه دا وایم چې زما خبرو پسې مه ځئ. فاطمي رښتیا وایي دروغ وایي، دې پسې مه ځئ، لاړ شئ په خپله کتابونه راواخلئ، ریسرچ وکئ او ځان پوه کئ. نو دا ورور وایي چې سمیع یوسفزی وایي چې د سیاسي دغې د جملې نه دې ویلي دي چې یو کس په نامه د معلم ایوب چې د شیوکي کابل نه و، دا په دغه د نجیب د په دوران کې کمونستانو دور کې د بندي و او د یو داستان دا دی چې د زجر په وخت کې د بوتل د فانتان استفاده شوې ده او د زجر ورکړ شوی دی او د دې جنایت نتیجه دا وه چې دغه ورور په نامه د معلم ایوب د شیوکۍ تر اخر د عمره پورې نور په خپل په دغې باندې سورین باندې کېناستی وی نه شو. دا یو د جنایتونو نه و چې دکه پرون شپه مې هغه یو خور خپل هغه داستان چې ویلی چې بالکل ورور د ازدواج نه پاتې شوی و ځکه چې هغې ته داسې زجر ورکړل شوی و. اوس ورونه او خلک ورور خپل قصې کوي، دا به زه تاسو سره شریکوم. جاوید احمد ورور ولیکلي دي چې موږ په دې خفه نه یو چې نجیب ولې په دار وځړول شو، صرف افسوس دا کوو چې ولې د پاکستان لخوا نه په دار وځړول شو. دا زما خبره هم وه چې پرون شپه تاسو ته ما وکړله چې په دغه ترتیب وژلې سم نه و، مګر محکمه باید شوی او د محکمې خبره چې زه کله د نجیب کوم، بعض دوستان ما ته وایي د حکمتیار دې ونه ویلي او د رباني دې ونه ویلي. زه تاسو دا وایم که تاسو غواړئ چې د کابل د وژنو پوښتنه وکړئ، حکمتیار کابل کې دی، ورشئ کور یې ورته محاصره کړئ او پوښتنه ترې نه وکړئ، پوښتنه ترې ونه وکړئ چې دا کابل کې څه تیر شو، جواب ترې نه واخلئ. د ده زه خو مخالفت نه کوم چې ته ولې فرضاً یا رباني ژوندی وی تاسو دا کار کړی وی یا فرضاً سیاف دی د جهادي رهبرو، وروره دا حق لرئ لاړ شئ پوښتنه ترې نه وکړئ، دا ستاسو حق دی. خو دا حق نه لرئ، دا حق نه لرئ چې ملت ته توهین وکړئ، دا حق نه لرئ چې جهاد ته توهین وکړئ، دا حق نه لرئ چې 1.5 میلیون شهیدانو ته توهین وکړئ. ملت خپل جهاد په پاکۍ سره کړی، جهاد تنه حکمتیار، سایاف، ربانی، مجددي، گیلانی، محمد نبی محمدی، یونس خالص یا محسنی یا خلیلی یا محقق دی نه دی کړی، دا افرادو دی په آخر کې خرڅ که دوی خرڅ که دغه مونږ چې مهاجر شوي د دوی د لاسه مهاجر شولو ځکه دوی اسلامي نظام ونه شو راوړلی افغانستان ته. که دوی اسلامي نظام راوړی وی متحد شوی وی او کمونستانو ته لاره نه وی ورکړی چې دوی بدنام کړی وی، نو موږ به څه بد کول چې اروپا ته به تللو. نو زموږ موقف ډېر واضح دی، تاسو نجیب نه دفاع کوئ، د هغې د جنایتونو دفاع کوئ او موږ د فرد نه دفاع نه کوو، ربانی نه، حکمتیار نه، سیاف نه، گیلانی نه، مجددي نه، یو نه دفاع نه کوو. دا کله چې یو نفر سیاست ته راځي د هغې لایف چې دی ژوند چې دی پبلیک کیږي، د خلکو ملکیت کیږي. تاسو خلک حق لرئ چې پوښتنه وکئ، مګر دا حق نه لري چې ملت ته توهین وکئ. جهاد د ملت ثمره وه، قرباني ملت ورکړې ده، 1.5 میلیون شهیدان د ملت نه شوي، د رهبرانو کم زوی شهید شوی دی چې که په هغې موږ خفه شو. د هغې خو هغه حال دی چې پلار یې کابل کې ناست دی، زوی په اسلام آباد کې د جنایتکارانو په صف کې د وطن په مقابل کې کینی. نو د دې تایید خو موږ په ژوند کې نشو کولی او د دې ځواب موږ د دې ګوندونو د مشرانو نه غواړو چې دا کومه لوبه تاسو بیا شروع کړې د خپله کابل کې ناستې زوی د په اسلام آباد کې د وطن په مقابل کې جنایتکارانو صف کې ولې کینی.
دا ګورئ دا هغه ټکی دی چې تاسو باید ورته متوجه اوسئ. نو خبره دا ده چې دا خبره ما هم کړې وه چې نجیب په هغه رقم زړول درست نه و، مګرم باید محاکمه شوی وی. رهبران محاکمه تاسو غواړئ چې ولې کابل بمبار شو، ولې کابل کې خلک وشو، دا ستاسو حق دی وکئ، مګر د یو نفر د جنایت لپاره د یو بل جنایتکار مه پاکوئ. که خطا د حکمتیار نه یا سیاف نه یا رباني نه شوې ده، نو هغه معنا دا نه ده چې نجیب پاک شو. نجیب خپل په ځای کې جنایتکار دی، دوی په خپل ځای کې جنایت کړی، مګر د دې دواړو جنایاتو نتیجه دا به نه چې ملت ته توهین وشي. د ټول ملت جهاد کړی دی، 1.5 میلیون شهیدان یې ورکړي، دته توهین حق هیڅوک نه لري. خان ورور وایي چې مننه کړې ده چې تا د جاهلانو سر خلاص کړ، او دی لیکلي چې ما په خپله په کابل کې چې کله انتخاباتو وخت کې به مې کتل چې لوی لوی عکسونه به وو او د ډاکټر نجیب پلویانو به د هغه ته قهرمان ویلی وي. ما فکر کوم دا رښتیا قهرمان دی، خو اوس چې په حقایقو پوه شوم چې د خو لوی جنایتونه کړي دي او د لاسونه د ملت په وینو سره، نو اوس مې فکر دا شو او د دې همدې خبرو ته ویلي دي چې ادامه ورکړئ چې د ډېر ځوانان د ګمراهۍ نه به ووځي. قیام الدین ضیا ورور وایي چې امارت اسلامي دې حساس وخت کې ولې د کونړ موضوع ونیوله، دومره صبر کړی وی چې دفاعي هوایي سیستم ترلاسه کړی وی چې د چا خطر لاندې نه وی راغلی. دا کار د اوس مهال نه و. دې ورور ته دا ویم چې که د کونړ خبره شوې هم ده، هغه دفتن نه شروع کیږي، دا 1 کال 2 کاله پروسه لري تر څو چې دا شروع کیږي، خو خبر به په یو مقطع کې ته شروع کوي. او دا چې د دافع هوا چې کله په افغانستان پر دې برید وکړي، نو ګاونډیان به تا ته بیا دافع هوا هم درکوي، راکټ هم درکوي، تر څو چې تا باندې برید نشي او ته د هغې نه غواړې، څوک تا ته څه شی نه درکوي. په نامه د کامران تبار ورور وایي چې ولې موږ باید ستا په خبرو باندې اعتماد وکړو، ستا ټولې خبرې رښتیا هم نه دي. ته درست وایې وروره، زه تاسو ته همدا وایم چې زما خبرو پسې مه ځئ، زه صرف تاسو ته خبره مې وکړه، بیداره مې کړلی، تاسو لا شئ تحقیق وکئ چې آیا دا فاطمي رښتیا وایي که دروغ وایي، که نجیب جنایت کړی هغه راوسپړئ، که حکمتیار نه کوم جنایت شوی هغه راوسپړئ، که د رباني نه شوی دی، که د سیاف نه شوی دی. ما دا تاسو ته نه دي ویلي چې تنه د ډاکټر نجیب راونیسئ، یا تاسو ته مې دا نه دي ویلي چې زه د مجاهد، زما صرف د جهاد او د شهیدانو نه دفاع کوم، د رهبرانو نه چې کوم خیانتونه دی د افغانستان سره وکړه، جهاد سره وکړه، د هغه نه کوم، کوم کار چې کابل کې وشو د هغه نه دفاع نه کوم. تاسو دا حق لرئ تحقیق هم وکئ او لاړ شئ د دې خلکو نه پوښتنه هم وکئ او د ده متعلق کتابونه ولولئ، دا به بهترین کاري. حبیب الرحمن علیزاده ورور لیکي چې زما پلار 52 ورځې د کمونستانو په شکنجه کې و، دې ته برق ورکړه، 80 کسه زمونږ د کلي نه وړي وو، کمونستانو وړي وو، 14 تنه ژوندي راغلل، نور ټولې ووژل شول او د منځه لاړل. په دې کې زمونږ د کلي اربابان، وکیل د ګذر، حاجي صاحبان او مهم یعنی متنفذین د کلي وو، یعنی عام خلکو، او دا ټول دی ووژل. 80 کسه تلي وو، 14 ژوندي راغلي، یعنی 450 کسه ورته وژلي دي نور. نو بیا اخر کې دعای کړي چې خدای دې د ببرک، حفیظ الامین، ترکی او د نجیب نه په ورځ د عشر باندې په قیامت کې د دوی نه دا پوښتنه وکړي. دغسې ورونو د خپل دا جریانات لیکي چې دغه څوک چې د نجیب وایي دی اوس په جریاناتو پوه شي چې د ملت باندې څه تیر شوي دي. یو بل ورور د مزار شریف نه په نامه د عبدالرؤف توانا چې په خپله د دوره د ډاکټورا په حساب کاندید دی په ایران کې او په لنډو وختو کې به خپل ډاکټورا واخلي او په حساب یو کدر علمي د افغانستان به شمارل کیږي. د مزار شریف نه لیکلي دي چې د دې د کورنۍ یو مشر ورور په نامه د استاد شهید عبدالقادر توانا چې د داود خان په وخت کې د فصل کودتا نه په 1983 کې ونیول شو، تر 1988 پورې چې کمونستان راتلل دا په زندان کې او زجري ولید، او د کله چې کمونستان راغلل او په هغه وخت کې چې نجیب د خات رئیس و، نو دا کسان بیا په شهادت ورسول شول. او د وی چې د کورنۍ نه
چې کوم کسان وژل شوي دي 40 کسه د کورنۍ شهیدان ورکړي دي په دغه جهاد وخت کې چې د دې جملې نه دغه شهید ورور د دې عبدالقادر توانا دا په زندان کې په شهادت رسیږي د دوی همدارنګې 3 کسه د کورنۍ نور هم په زندان کې په شهادت رسیږي چې شهید استاد عبدالغفور موافق نوم دوی اخیسته شهید سارنوال عبدالعزیز شهید مدیر محمد قربان چې دا هم د دوی د کورنۍ او شپږ دیرشتنه نور دی لیکلي دي چې دوی د کورنۍ نه چې وریرونه او خوریان په شهادت رسول شوي دي او دغه کسان چې ما تاسو ویلو چې تاسو ویلي چې دا حکمتیار ولې وتښتېد پاکستان ته ولې لاړ مسعود ما تاسو ویلي چې د نهضت اسلامي ډیر کسان ونیول شول او بندیان شول دوی دغه جملې نه ما ته یو موثق د غیر کړی دی چې په 1950 په اتم د جوزا باندې 111 سنه د نهضت اسلامي مسلمانان په زندان د کمونستانو کې په اعدام شول چې په هغې کې مشهورترین شخصیتونه چې ډیر نامدار وو هغه استاد غلام محمد نیازی انجینیر سیف الدین نصرتیار او شهید عبدالقادر توانا د نمونه اخیستي دي او نور ویلي چې همدغه 111 کسه په یو ورځ په اعدام دستجمعي باندې محکوم شول او ووژل شول دا د کمونستانو د جنایتونو یوه صفحګۍ یو وړوکی داستان چې دغه لوی کاروان چې دوی په زرهاو وژلي دي دا به انشاءالله دوستان رالیږي او دی ورور یو بل کار هم کړی دی چې ویلی د خلکو ته چې دا دوستان چې وایي چې د کمونستانو جنایت نه دی کړی د جنایتو د اطلاع د پیدا کولو لپاره دی ښه ده چې د دکتور شیرشاه یوسفزي او د استاد غزنوي تاریخ چې لیکلی دی چې دا د جهاد تاریخ او د کمونستانو د جنایاتو ټول اسناد مستند کړي دي لیکلي دي چې دغه کتاب چې دی تاریخ د جهاد په نامه باندې په 20 جلدونو کې دی تاسو کولی شئ دغه 20 جلده کتاب واخلئ تاسو ته ټول داستان دی ولې جهاد شروع شو څنګه شروع شو کوم ځایونو کې وو څنګه وشو کمونستانو کوم جنایتونه وکړل څنګه مسلمانانو وژل شول څنګه افغانستان وران شو څنګه 15,000 کلي زمونږ زیر و زبر شو دغه ټول معلومات تاسو ته هلته په لاس راتللی شي اوس سره دی چې وخت دی برنامه کې ډېر زیات ونیو خو مجبور یم دا جهادي خبرونه مې چې تاسو سر کې ویلي دا به زر تاسو ته راکړم د 2 ورځې راپور دی چې د 24 د اکتوبر او د 15 د اکتوبر په 24 د اکتوبر په کوزه پښتونخوا کې 14 عملیات شوي دي چې د کې 15 په وزیرستان جنوبي کې 3 په باجوړ کې 3 په خیبر ولایت کې یو په چترال کې یو په وزیرستان شمالي کې یو په ولایت د ټانک کې یو په لکی مروت کې یو په سوات کې 14 عملیات شوي دي چې په دې کې په وزیرستان کې 15 عملیات په ولسوالۍ د سوریکا کې د پشاوره په یو عسكر پکې وژل شوی دی همدارنګه د زرملنې په سیمه کې یو جاسوس نیول شوی دی اسلحه هم ترې اخیستل شوې ده او د اعظم ورسک په ولسوالۍ بازار لاګي کې په سنایپري حمله شوې ده او درېیم او څلورم حمله کې همداسې مالي او ځاني تلفات اړول شوي دي د باجوړ ولایت په 3 عملیاتو کې ولسوالۍ لوی مامون کې علاقه تنګیلال پوسټ باندې د ماټر یعنی د توپ حمله شوې ده مالي او ځاني تلفات او دویمه حمله په ولسوالۍ د واړه مامون کې علاقه چاجو پوسټ باندې حمله شوې ده 2 عسكر وژل شوي دي او په همدغه سیمه کې درېیمه حمله هم شوې ده چې یو بکتربند موټر یعنی دغه موټر زری چې ورته وایي د نظامیانو هغه له منځه وړل شوی دی د خیبر ولایت کې هم 3 عملیات شوي دي ولسوالۍ لنډي کوتل د رستوي پوسټ باندې او د زیړی پوسټ باندې د زیړی پولیس پوسټ باندې د تیرا تندرسور په سیمه کې د اف سی 3 عسكر زخمی شوي دي یو پوسټه په ماین باندې انفجار شوی ده سولر سیستم تباه شوی دی او یو عسكر بل په دې بل پوسټه کې هم زخمی شوی دی په چترال ولایت کې یو عملیات شوی دی ولسوالۍ دروش علاقه ارسون چاونی باندې د میزایلو یعنی بی ام میزایل باندې حمله شوې ده چې د خوراکي موادو ډیپو د منځه وړل شوې ده د وزیرستان شمالي کې یو عملیات شوی دی چې ولسوالۍ میرعلي علاقه خوشحالي سرک لیټا پوسټ باندې د شکیو د پیکاپ سنایپري برید کې مرګ ژوبله اوښتې ده
د ټانک ولایت کې یو عملیات شوی دی چې ولسوالي ټانک کله بوړی یو اسکر په مجاهدینو حمله وکړه چې متقابل حمله کې اسکر ووژل شو. ولایت لکی مروت یو حمله شوې ده. ولسوالي نورنګ علاقه نالیچک یو کارکون دی اف سی د حملې لاندې راغی او ووژل شو. د سوات ولایت کې یو حمله شوې ده. ولسوالي کابل علاقه ډډار د امن کمیټې یو غړی د انفجاري بم په ذریعه باندې وژل شوی دی چې جاسوس شاه وزیر د زخمی شوی دی او چې د مجاهدینو په قتل کې لاس درلوده. راځم په د 15 د اکتوبر په پاکستان کې 19 عملیات شوي دي. په ولایت د وزیرستان جنوبي کې 7 اپریشن شوي دي. ولایت وزیرستان شمالي کې 4، ولایت ټانک کې 3، د خیبر ولایت کې 2، پېښور ولایت کې 1، باجوړ ولایت کې 1 او د اسماعیل خان کې 1. د پنجاب په 7 عملیاتو کې ولسوالي مکین علاقه منډیج پر پوستې باندې حمله شوې، مالی و ځاني تلفات درلودل. ولسوالي سراروغه مرغی چند پل باندې په 2 نظامی موټرونو برید وشو. دواړه موټرې تخریب شولې. 7 تنه عسکر وژل شوي دي او نور ټپیان شوي دي. ولسوالي اعظم ورسک کې پر نظامی پوست برید وشو چې هلته مالی و ځاني تلفات اوښتي دي. د همدارنګې په وزیرستان جنوبي په سرکیخیل کژه پنګه په بالایي پوست باندې نظامی برید کې یو امنیتي کامره له منځه تللې. په همدارنګې په پوست نظامی واقع تیراګلا حمله شوې ده. تلفات مالی و ځاني پریښي دي. د منطقې ناندرون په مورچه باندې نظامی حمله شوې ده چې یو امنیتي کامره له منځه تللې. ولسوالي زرملنه ساحه ګلکس د سقاوان یعنی هغه چې اوبه وړلې نظامیانو ته په هغې برید شوی. دواړه اوبه وړونکي چې اردو ته اوبه راوړلې د منځه تللي دي. د ولایت وزیرستان شمالي کې 4 اپریشن شوي دي. ولسوالي ګړیوم شکتوی سیمه کې د خوښۍ فوجي پوست باندې برید وشو. 2 عسکر وژل شوي، یو زخمی شوی دی. ولسوالي میرعلي خوشحالي سیمه کې واقع سرق نیټا پوست کې د جی ال په برید کې ځاني و مالي تلفات اوښتي دي. مجاهدینو د پوز جاسوس آصف عرف انتظار مړ کړی دی چې د رفیق جاسوس انور علي ورورو ملګری و. ولسوالي ګړیوم ډاکې توره داړه د ګزمې په حال کې پر پوز باندې برید شوی دی. 3 عسکر وژل شوي دي، یو ټپي شوی دی. د ټانک ولایت کې 3 اپریشن شوي دي. ولسوالي ګومل د اف سی ملازم سلام ولد ګټک نیول شوی دی او محفوظ تحقیق لپاره استول شوی دی. ولسوالي ټانک اف سی ملازم اسماعیل ولد رحمت الله د قریه محمد اکبر په حمله د مجاهدینو کې وژل شوی دی. د پامدننګي په سیمه د ټټور ګولان کوټ کې جنگ د مجاهدینو او د پوز ترمنځ شوی دی چې په نتیجه کې 8 مجاهدین شهیدان شوي دي. همدارنګه پوز ته هم ځاني تلفات ور اوښتي دي. ولایت خیبر کې 2 اپریشن شوي. ولسوالي باړه تیراز زخخیل پوست اردو سیړاکانډاو حمله کې سنایپري حمله پرې وشوه چې د وای فای سیستم د منځه لاړه. په همدې منطقه کې د تیرام سیمه کې مجاهدینو د مین الوزولو په دغه کې د اردو دغه د اردو ماینې ناکاره که او دا د خپل قبضه کې واخیسته. د پېښور ولایت په ولسوالي اف آر پېښور شیرکیره حسن خیل کې په باچی چنګ کې تلفات مالی و ځاني ور اړول شوي دي. د باجوړ ولایت کې یو عملیات شوي دي چې ولسوالي واړه مامون د بدانو په سیمه کې پر پوز باندې برید شوی دی چې 6 عسکر پکې وژل شوي دي. او د دیر اسماعیل خان کې همچنان یو اپریشن شوی دی چې ولسوالي درازندې کې ګوریلا کاراوایی کې 3 عسکر زخمی شوي دي او وسایل نقلیه هم تخریب شوي دي. دا اوس د نن ورځې زموږ جهادي خبرونه او ستاسې پوښتنې او تبصرې چې تاسو سره مشارکې کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.